د جهنم ژوروالی څومره ده؟ کوم مسلم شریف کې یاتي عتبه ابن غزوان چې د بصرې ښار د جوړ کړی د حضرت عمر فاروق په حکم چې تللی و چې ته به د عربو د عجمو د مسلمانانو د کافرانو په سرحد کې هلته اړی دا حضرت عمر فاروق لګلی او د حضرت عمر فاروق په خلافت کې حسن بصري وروسته پیدا شوی هغه مړ شوی حالته ده نو د دوی منځ کې ملاقات نشته د انقطاع ته اشاره کوي خو د بل په واسطه به یې اورېدلی دغه حضرت عتبه تقریر کوي د تقریر په حال کې دا ویي چې حضرت پیغمبر علیه السلام وویلې یوه غاټه تیږه د جهنم د غاړې نه جهنم ته به وغورځول شي او یا کله به کوزه روانه د جهنم بیخ ته به ونه رسېږي دومره ژوروالی ده وروسته را روان ده دومره سرپ چې د اسمان نه سهار راخوشي کې چې د 500 کلو لیار د تر مځکې خو د هغه طرف نه دومره په تیزي راځي چې مازدیګر کېږي را ورسېږي اما هغه سلسله چې په جهنم کې د څومره فی سلسله زرعها 70 ذراعا چې دغه سلسلې په یوه طرف خوشي کې 40 کاله به ابل بیخته نه رسېږي جهنم دومره غټوالی ده غاټه تیږه به خوشي کې د جهنم بیخته ګوره د اسمان نه دومره اندازه سرب چې را خوشي کې په ورځ کې را رسېږي او هغه 80 کاله روانې کوز طرف ته بیخته لا نه رسېږي ځکه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویلې چې دغه جهنم اور ډېر یادویه ولې اور ډېر ګرم ده بیخ ډېر ژور ده او هغه ګرزان چې انسانان په ویل کېږي د اوسپنې دي هغه پلکونه چې ټکان چې په ویي د اوسپنې دي نو دغه عذابو طاقت څوک نه لري ډېر یادوي نو دا معنا چې کوشش کوئ چې داسې اعمال درنه ونه شي چې موجب د نار وي که درنه کېده چې تایب کېږئ بېرته زر دغه اور دغه خطرات عواقب د امور سنجویه دوم روایت کې آیات مبارکه کې خو راځي سأرهقه صعودا موږ به مکلف کو کافر په خطلو سره په غره کې د جهنم دا غر څومره غټ ده او یا کاله به پخیږي په اثر ته بیا به بیرته رارغړي او یا کله کې به بیخته رارسېږي سأرهقه صعودا غاړه د اور ده دومره غټ ده بیخ ژور ده کندې دې پکې دومره ژورې دي چې په اویا کاله کې کوز بیخته هغه غټې غټې تیږې نه رسېږي